نن بیا هم په یوه بله طبي موضوع باندې بحث کوو چې څنګه په ماشومانو کې تشنج یا په ماشومانو باندې حملې راځي. دغه ستونزه په ټولو ماشومانو کې وي که نه په یو رقم د کوم اړخ لري، عوامل یې چې دي ارثي بڼه هم درلودلی شي او که نه د دغې ستونزې یا ناروغۍ نښې نښانې چې دي آیا که دغه ستونزه او ناروغي ډېره شي کوم اختلاطات نور رامنځته کوي. د همدې موضوع په اړه سره په خپرونه کې د ماشومانو د داخله برخې متخصص ډاکټر غلام فاروق شیرزی مېلمه دی. ښه راغلاست ورته وي. ډاکټر صاحب ستړی مه شي، په خیر راغلی خپرونه. تشکر، مننه تاسو ته او ستاسو محترم و تخنیکي همکارانو ته او د دې خوږې برنامې لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ډاکټر صاحب محترم، که د موضوع ته راشو، په ماشومانو کې تشنج یا په ماشومانو باندې حمله راتلل دا څه ډول ناروغي ده او دا ستونزه چی ده؟ ډېر ښه سوال دی. په دې اړوند باید ووایم چې دغه یو نیورولوژیک تشوش دی یا په اصطلاح طبي ورته نیورولوژیک دیسفانکشن ورته وایي. دا یو تشوش دی چې په دماغ کې غیر نارمل چارچونه پیدا کیږي د مختلفو عواملو نه. کله چې هغه هلته پیدا شول د دې په رابطه یو تقبض د عضلاتو په مختلفو ساحو کې منځته راځي، لکه په اطراف کې، په لاسونو کې، په سترګو کې فرضاً او په مختلفو د وجود په اندامونو کې د غیر ارادي اشتدادي حرکات منځته راځي. نو دا په صورت عموم د سن د وجې نه په داسې ماشومانو کې چې د هغو سن د 6 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې وي د واقعات بې حده زیات دي او کیدای شي چې دا واقعات البته یو تعریف به د دې په هکله د تجربې په اساس د مور طرفه مو ورته کیدو. کله چې مور یا والدین د طفل موږ ته مراجعه وکړه او موږ سوال ته وکړو یا بدون د سوال د موږ نه دوی به ډېره ښه تعریف ورته وایي. موږ ورته وایو چې مور جانې څه مشکل لري ماشوم دی؟ دای په ډېره عجله راته وایي چې زما ماشوم باندې حمله راغلي. یعنی دا یو ډېره عامه اصطلاح ده چې اکثریت والدین په دې باندې آگاهی لري چې په ماشومان باندې دغه مشکل راځي او په شکل ارادي او غیر ارادي اشتدادي حرکات په مختلفو اعضاء د کې منځته راځي او د عمر د وجې نه دا په صورت عموم ما ویل چې په دغه عمر کې چې د 6 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې موجوده او د جنسیت د نگاه نه په ذکور الکانو کې نسبت جنو ته 1% زیاته ده او د فصل د نگاه نه دا فصلی نشو ورته ویلی په هر فصل کې مابین تللی شي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب د دې اصلي لامل څه کیدلی شي؟ په مثال لاملونه به تاسو هلته تمانو یا عمده او مهم لاملونه څه دي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. په عواملو یا په اسبابو کې ډېر عمده او اساسي عوامل یې تبه ده یا په طبي اصطلاح موږ فیبر ورته وایو. دغه تبه کیدای شي چې د مختلفو امراضو د وجې نه پیدا شي. هغه مختلف امراض کیدای شي چې یو انفلوئنزا یا ریزش عادي وي یا کیدای شي چې د تنفسي سیستم یو آفت وي لکه برانشولایت، برانشل استما، نیمونیا کیدای شي او یا کیدای شي چې د بولی سیستم یو مشکل ورسره یو انتانی اخسته وي او یا کیدای شي کله کله داسې واقع کیږي چې دغه واکسین مور طفل ته ورکړی ماشوم ته ورکړی وي او د هغې د وجې نه یا میزل یا نور واکسینونه دې ته تبه پیدا شي. په دې تبه کې هم کیدای شي دا پرابلم پیدا شي او د دې څنګه یو ریسک فاکتور هم لري چې هغه ریسک فاکتور جینیتیک دی. هغه جینیتیک فاکتورونه د هغو والدین چې دوی په دغه عمر د ماشومتوب کې دغه حمله یو ځل یا 2 ځله تیره کړې وي کیدای شي د اطفال ډېر مصاب شي. یعنی زمینه مساعده ورته ده. نو داسې هم کیدای شي موږ ویلی شو چې فرضاً ډېر ماشومان د تبه تیروي اما دوی کانولژن ته نه ځي. اما ډېر ماشومان داسې شته دي چې هغه په ډېره کمه تبه کې چې تبه تقریبا نارمل حالت د تبه
اووه درجې ده، که د دې نه کیدای شي 8 شي، د دې نه کیدای شي 9 درجې شي. په هر ګریډ کې دا آفت دوی ته یا د تشوش دوی ته پیدا کیدای شي. یعنی ته به موږ دا نشو ویلی چې دا معیار ورته وټاکو چې په ډېره لویه جګه کې به کانولژن راځي، په متوسطه کې هم راځي، په ډېره ټیټه کې هم راتلی شي. او دغه ریسک فاکتور چې ژنیتیک دی دا یو ډېر غټ عامل ښودلی دی. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب ځینې ماشومان دي د شپې چې کله ویده شي غاښونه چیچي، یعنې خپل غاښونه خرپاوي شروع کړي وي، دا هم د دغې یو لامل کیدای شي او که نه؟ دا تقریبا د عواملو د جملې څخه نه دی. یو څه کیدای شي چې رواني تشوش، یو څه کمبودات دی وجود د ځینو الکترولیت‌های او د ځینو نورو مسایلو یا د ځینو نورو اعراضو په دې کې وي. نو دا خاصا په اسبابو کې نه دی وي. ښه ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب د دغو ناروغانو یعنې دغه مشکل چې څوک لري دغه د حملې نښې نښانې د ځان سره لري او که نه مخکې له دې نه چې حمله پرې راشي کومې نښې نښانې ځان سره ښیي او که نه تاسو مخکې یادونه وکړله چې دغه ستونزه ډېر په هلکانو کې نسبت ښځو ډېر جنکیانو ډېره وي؟ بله دا مسئله ته یوې اندازې چون مخکې مې اشاره وکړله ورته چې جنیتیک فاکتورونه په دې کې یو ریسک فاکتور دی، نو دا عملات متکرر دي. هغه والدین په خپله پوهېږي چې ماشوم په دغه وخت کې دا حمله ورته پیدا شوله. مثال په 4 ساعتونو کې به دوی د حمله څو ځلې راځي؟ کیدای شي یو ځل راشي، کیدای شي 2 ځله راشي، مکررا ډېرې هم کیدای شي که آفت ډېر کنترول نشي او ته به کنترول نشي، کیدای شي 2-3 ځله دوامداره تبه راشي. ښه ډاکټر صاحب دغه نښې نښانې دي کله چې په یو ماشوم باندې دغسې یو کیسه راځي، دغسې کېږي یا د حملې پرې راځي، جالبه موږ او تاسو په دغه افغانستان کې دي، زه ډېر خوشحاله یم چې اوس د نړۍ په کچه خو طب ډېر پرمختګ کړی، خو زموږ په هېواد کې ورو ورو دغه د طب برخه پرمختګ کوي او ورو ورو عامه پوهاوی خلکو ته زیاتېږي. شاید دغسې کیسونه تاسو ته هم راغلي وي. ځینې ماشومان دي چې همدغسې ستونزې پرې راځي، حملې پرې راځي، لاس یې کږېږي یا د خولې څخه اوبه راوځي یا بېلابېل هغه نښې نښانې مخکې ما ورته د خپرونو مخکې پرې خبرې وکړي. دوی دا ډاکټر ته نه بیایي، دوی وایي چې نه دا د جین یا د کومه بله مسله ده یا په دې باندې فیصله پیریان ناست دي، دوی زیارتونو ته یې بیایي یا دوی هغه کسانو ته بیایي چې دوی ورته عقیده لري. که چیرې همدغسې دغه حالت ته دوام ورکړي، ډاکټر ته لاړ نه شي، ډاکټر سره ونه ګوري، ډاکټر ورته دوا ورنه کړي، بیا همدغه ناروغي نور اختلاطات رامنځته کوي او که نه. دلته زما دوې پوښتنې دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا دا ناروغان ډاکټر ته ژر تر ژره ورسوي او که چیرې ډاکټر ته نه رسېږي دا ناروغان بیا کومې ستونزې یا کوم اختلاطات رامنځته کوي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. په دې اړوند باید ووایم چې موږ په نامه د سیمپل فیبریل کانولژن چې عامل یې عمدتاً تبه ده. دا تبه کیدای شي د دغه ډیوریشن د حملې د 15 دقیقو نه کم وي. نو دا که چیرې تداوی نشي، تبه کنترول نشي، دا دوام کو او دوام د دې زمینه دې ته مساعد وي چې په حجراتو د مغز کې یو دمیج یا خرابي منځته راشي او دماغ داسې حجرې لري چې هغه ډیر کم قابل د ترمیم دي یا هیڅ قابل د ترمیم نه دي. نو هغه بیا ډیر غټ پرابلم دی. نو موږ اوس دا د خدای جل جلاله یو ډیر غټ احسان دی چې آگاهی آمد د صحت عامه په بخش کې زیاته شوي او والدین په دې باندې یو آگاهی لري چې دوی ډیر زر کوشش کوي چې خپل ماشوم شفاخانه ته یا نږدې کلینیک ته راولي او هلته تداوي شي. یعنی دا که پاتې شي ډېر دا حمله مکرره بیا راځي او کله چې بیا راغله کیدای شي د 15 دقیقو نه زیاته شي او کله چې زیاته شوله دا مشکل اپیلیپسی ته ځي یا مرګي ته ځي یا هغه تخریب چې په حجراتو د مغز کې دی هغه دوامداره کېږي او زیاتېږي. کله چې زیات شو اپیلیپسی بیا ډېر یو بد مرض دی چې موږ تاسو ورسره مخامخ یو او وینو یې او دغه تداوی تقریبا په کلونو ده او هغه ډېر خراب انظار او وخامت لري. د ماشوم وړل مثال یا هغه دیني اړخ ورکول د څومره تاوان کوي خپله ماشوم ته؟
دا خو یعنی هغه یعنی وخت دودیزه درملنه ده په اصطلاح بله که بله وښیو. دا خو یوه دودیزه درملنه ده او دا یوه اشتباه ده په دې معنی چې موږ باید والدین ته د آگاهی هر کله ورکو، حتی دوی د آگاهی لري چې ډیر زر تر زره باید ماشوم ورسوم چې که ونه رسول شي شفاخانې ته ډیر خراب اختلاطات لري. نو دا یوه عنعنه ده چې انشاءالله دا یو مشکل په اصطلاح د علماو ته باید د ایژوکیشن یا تعلیمات خلکو ته ورکړو چې دا یوه غلط مفکوره ده، دا یوه د طفل سره یو جفا ده په حقیقت کې چې دی خراب و انظارو ته وړي. نو ډېر زر باید دی انتقال شي سی روغتون یا سی مرکز ته ورسول چې ډېره مننه کوم. یوه ډېره مهمه مسله خپله ده د دغې مرض یا دغه ماشومانو په تړاو دا ده چې تاسو یې مخکې هغه اصلي لامل په ګوته کړ چې د دغه اصلي لامل تبه ده. کله چې یو ماشوم تبه نیسي، معمول د ماشومان تبه کیږي، مور او پلار باید څه وکړي؟ مثال په ځینې ډاکټر صاحبان وي یعنی دا اوس مخکې یادونه وکړله چې د طب برخه کې پرمختګونه شوي دي، په ډېری کورونو کې بروپین شته دی د ماشومانو لپاره. هغه بروپین مثال چې 200 میلي ګرامه دی هغه غټو ماشومانو ته، هغه د هغې څخه چې ټیټ دي هغه وړوکیو ماشومانو ته، یا د دې ترمنځ پرستامول هم شربتونه او ټابلیټونه په کورونو کې شته دي. د تا د یو ډاکټر په صفت هېوادوال ته څه ویلی په دې برخه کله چې ماشوم باندې تبه راځي هغه لومړنۍ مرسته څه ده باید چې ماشوم څه وشي تر څو دغه تبه دوامداره نه شي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. پیشیدنه چې زه دغه مسئلې ته راشم د تداوی په بخش کې دا مسئله تاسو ته ووایم. د اسبابو یا د عواملو د نګاه نه د تبې د څنګه یوه بله مسئله هم ده، هغه دا چې د نوزادانو یا د نویو ماشومانو تولد شوي ماشومانو په هکله کیدای شي میتابولیکي یا تشوش موجود وي. یعنی دوی هایپوگلایسیمیا ورته وایي، ګلوکوز د وینې دوی کم شي چې دا یو ډېر عمده عامل دی. کیدای شي کلسیم د وجود دی کم شي چې دا هم بیا دا هم تشنج منطقه خصوصا په نوزادانو کې که چیرې کلسیم د 0.5 میلی ګرام پر دیسی لیتر نه کم شي دلته اختلاج منځته راځي او د دغې هغه عمده اعراض یې کیدای شي د ماشوم دغه لاس کلک ونیسي، موټي کلک ونیسي چې هېڅ یې نه خلاصوي، او که هایپوګلایسیمیا ته لاړ شي یا تشوش د نورو الکترولیتونو لکه سودیم هم یا زیاد شي یا کم شي، چې په اسبابو کې موږ تاسو کولی شو چې اسهالات هم یاد کړو چې دا هم کیدای شي وسیله د تبې شي او تبه موجب د دې مسئلې شي. نو الکترولیتونه هم ډېر رول لري په دې کې چې تشوش یې کیدای شي کانورژن خصوصا په نوزادانو کې منځته راوړي. او د تبې مخنیوی البته ډېره مهمه خبر ده. او د کلینیک د وجې نه موږ دا کیدلی شو چې په نوزادانو کې بیا خاص اعراض لري. هغه اعراض دا دي چې فرضاً د نوزاد انحراف د سترګو شاید ورسره موجود شي، یا د دې چې سترګې داسې یوه طرف ته لیدل وکړو متوجه شي، یا دا دي چې فرضاً هغه موږ ورته سکینګ وایو. سکینګ یعنی شیدې چې دوی خوري دغې یو عادتي شیدې نه خوري ولی په شکل د عادت دی د حرکات عمل ترسره کوي چې دا هم یو عمده عرض دی. او یا کیدای شي دا اعراضو کې موږ په شکل د تونیک او کلونیک په شکل د موضعي اعراض ولري، په شکل د کلونیک یا په شکل د عمومی. یعنی په شکل د موضعي کیدای شي چې یو ګروپ د عضلاتو غیر ارادي حرکات ولري، لاس یو لاس یا یو پښه یا یو لاس تنها، یا کیدای شي په شکل د جنرالایز دغه اعراض د کانورژن ورسره موجود وي چې په ټول وجود کې دغه اشتدادي غیر ارادي حرکات منځته راشي. نو په اعراضو کې دغه عمده اعراض دي او تداوی بیا بیل اړخ دی او بیل هغه لري اهتمامات لري چې څنګه په هغو کې مخته لاړ شي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب په ټوله کې که تاسو د تشخیص په اړه راچې دغه ناروغي په افغانستان کې څونه تشخیص وړ ده تشخیص کېدلی شي، دوی په کلینیکي اعراضو و علایمو تشخیص کیږي که نه معاینات باید وشي او معاینات پرمختللي معاینات ته اړتیا ده که نه ساده؟ بله صاحب ډېره ښه. یعنی دلته موږ خو کله چې ماشوم راشي شفاخانې ته په اول قدم کې ابتدایي عاجل کمکونه ورسره کو
خو د دې د څنګه یوه نقطه ډیره مهمه ده، هغه ماشومان چې د یوه کال نه ټیټ دي او یا د 18 میاشتو نه ټیټ دي، هغې ماشومانو ته حتما باید LP وشي. LP دا معنا چې د نخاع شوکي نه مایع وایستل شي. او دا ډیره مهمه نقطه ده چې که مایع په نام د CSF موږ ورته وایي چې په هغو کې موږ ځینې معاینات کو او مریض دلته چې آیا دغه کانولجن د مننجایت د وجې نه نه وي، یعنی که چیرې د مننجایت د وجې نه یا التهاب صحرا د وجې نه وي، هغه بیا ډېر لوی مرض او لوی پرابلم دی چې ځان ته تداوي لري. نو د دغې نقطې ته باید متوجه یاستو چې دا نقطه حتما LP یا هغه د نخاع شوکي څخه دغه مایع وایستل شي. مننه کوم ډاکټر صاحب. په ټوله کې د ماشومانو یعنی دغسې ناروغۍ په درلودلو سره که چیرې پیښه دغسې رامنځته کېږي او څوک هم د کلینیک یا د صحي مرکز څخه لرې وي، لومړنۍ مرستې کورنۍ مرستې کېدلی شي چې ترسره شي؟ ولې نه؟ دغه ترینینګ په اصطلاح دا چې هغه مورګانې چې شبخانې ته مراجعه کو دوی په خپله اخیستی دی، حتی ډاکټر ورته وایي. نو اول قدم د دوی که په کور کې وي د تبې کنټرول دی. دا تبه د دوی باید حتما مور او والدین کنټرول کو. په څه معنا؟ په اول قدم کې دوی باید دغه لباس په اصطلاح سپک شي، هغه لباسونه چې ډېر اغوستي دي هغه ترې نه جدا شي، اول قدم. دوهم قدم په نامه د کولد کمپریس، یعنی په دې معنا چې تطبیقات یخ ورته وشي، ځکه تبه مو انتقال کو په عدم تبه یا کموالی د تبه. یې دې لپاره څه کوو؟ مور ته یې دغه توصیه کوو، حتی مور په دې پوهېږي، ماشوم یې پښې د ماشوم مینځي، لاس یې مینځي، مخ یې، حتی یوه تیکه باید مرطوبه کا په اوبو باندې او په خېټه، په سینه او په ټنډه یې حتما دوی کیدي. یعنی دغه کیدای شي چې ډېر لوی کمک مور د ماشوم سره وکړي. او د دې د څنګه مور په دې هم ترینینګ اخیستی ده، چون ډېر راځي، موږ یو وخت وایو چې دا مسله تکراري ده، همیش بیا راځي. نو د دې په هکله بیا مور په دې پوهېږي چې په کور کې حتی بروفین لري. کله چې ماشوم یو مرض پیدا کو، فرضاً ریزش عادي لري یا نیمونیا لري یا اسهالات لري، مور یې دستی ځي یا باید لاړه شي یو پرستمول یا بروفین چې دغه دواړه تبه کنټرول کوي راوړي او خپل ماشوم ته یې ورکړو. حتی د دې دپاره موږ کولی شو چې کله که مور ترینینګ واخلي، مقعدي پرستمول هم شته چې په شکل د مقعدي هغه ډېر زر تاثیر کو. هدف د موږ دغه ده چې دغه دیوریشن د حملې قطع کو یا یې کم کوي یا ماشوم لاړ نشي. نو مور یې په دې پوهېږي چې په اول حمله کې چې ما ماشوم راوستله دغه اهتمامات مې ونیول یا پیښې دونه دوی پوهېږي او دغه کومکونه دوی ورسره کوي تر څو چې ډاکټر ته مراجعه وکړو. ډېره مننه کوم. یوه مسله خدای وکړي موضوع څخه ونوځم ډاکټر صاحب، د مور شیدې تر 2 کلونو پورې ماشوم ته ورکول څومره ګټه لري چې دغه ډول یا دې ته ورته نورو ناروغیو څخه مخنیوی وکړي؟ د مور شیدې خو یو اساسي او یو الهي تحفه ده مور ته، او نو دغه مکمله غذا ده تر 6 میاشتو. دا کیدای شي چې هغه پروتینونه چې دوی لري، هغه تغذیه مواد چې دوی لري، هغه کیدای شي چې په دې کې وبخښئ ایله نو هغه مواد کیدای شي چې د دوی مقاومت پورته بوزي، او حتی هغه کمبوتا چې ما مخکې په هغه ته اشاره وکړله، هایپوګلایسیمیا ته، دلته په هایپوګلایسیمیا کې موږ مور ته وایو چې مور یې ماشوم ته د ډېر شیدې ورکړه، دفعات یې ورته ډېر کړه، مکمله تغذیه ده د مور شیدې، او ډېره پاکه او قابل د جذب او هضم ده ماشوم ته، ډېر زر انرژي ورته تولیدوي، ډېر سهل الهضم ده. نو دا ډېر مفیدیت یې ماشوم ته ډېر دی. او د دې د څنګه یوه بله مسله هم زه غواړم چې ووایم، نو دلته دغه مسله د دې چې
الکترولیتا بلانس ما وښودله دا چې د روژې مبارک هم میاشته او ټوله د فضیلت نه ډکه ده. کیدای شي چې په دغه اړوند هم یوه اشاره زه وکړم او هغه دا چې د اسلامي نړۍ یو دانشمند په نام د علامه فیضاني یوه ښه اشاره کوي او هغه دا چې قرآن عظیم شان 6,600 آیات ده. د دې د جملې څخه 2,500 آیاته چې تفکری آیاتی او د هغې تحقیقي آیاتی او انسان ته د خدای جل جلاله اشاره کړې ده چې تاسو د دغې د وجې نه زما سره ارتباط ونیسئ. لکه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ما ترا فی خلق الرحمن، ته څه وینې ای انسانه د خدای جل جلاله د مخلوقاتو په تفاوت کې. یا بل آیت شریف دی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این انسان ته دې ته متوجه شه چې ما دغه اوښ څه رقم خلق کړی دی او په دې څه رقم ډېر وزنونه هغه کوو. یا دلته که دغه مسئله د کانولژن ته راشو څنګه خدای جل جلاله په جریان د وینې کې 15 لیتره 6 لیتره وینه ده، په دې کې څه رقم د 50,000 نه تر 10,000 سپین کرویات په حرکت کې دي او د 4 نه تر 7,000 پورې سره کرویات په حرکت کې دي چې هغه ځان ته وظیفه لري فرضاً اکسیجن انتقالوي او د دې د څنګه په نامه د پلاټیلیټ مو ورته وایي د 2 میلیونو نه تر 4 میلیونو د حرکت کوي. مو تاسو که داسې زیر شو دغه ترافیکي سیستم په سرکو کې با وجودش ډیر کوششونه په جهانی سطح ورته شوي دي بیا هم ټکر رخ لیدي. ولی دلته ولی دا ټکر په اصطلاح په مابین د منرالو کې په مابین د ګلوکوز کې په مابین د فرضاً دغو سره کرویاتو سپینو کرویاتو کې ولې واقع کیږي نه، ولې تعامل دوی په منځ کې هغه نه نیسي. دلته دا انسان ته درکوي چې خدای جل جلاله سمیع البصیر دی. خدای جل جلاله ډیر عظیم الشان ذات دی او دای مظهر دی د عظمت دی چې د دې لارې نه انسان کولی شي یو علمي رابطه د خدای جل جلاله سره پیدا کو او یو لوی عبادت دوی ته وګرځي. ډیره مننه کوم ډاکټر غلام فاروق شیرزاد چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو چار کې بریا وغواړم. خوشاله تشکر. ډیره مننه.